جی مین خبره دا ده چې ټول پکې د فیملی تصویران دي، د واده ماده، د زنانو تصویران پکې دي. نو بس په دغه میلو ډېر زیات خفه دی. د دې هلک نه د واده د ناوې تصویران هم لیک شو، ورسره د چا موبایل هم پټ کړی دی. دغه ټوله ویډیو به در سره شریکوم د دې هلک د خپلې د خولې مطابق چې دغه هلک پکې په خپله دغه بیان ورکړی چې ما سره داسې داسې وکړي. ورځو په ویډیو سیټ لا او تر هغې مخکې تاسو ته پیغام در کوم که چېرې هم داسې څوک وي ستاسو سره او تاسو بوځي په دې طریقه باندې، نو تاسو د خپل ځان سره د خپل مال او د خپل موبایل هم ډېر احتیاط کوئ، ولې چې اکثره ډېره علاقو کې داسې شوي دي چې ډرایور چې کوم دی نو اکثره بیا داسې قسم حادثو سره ښکار شي چې یا دې ګاډي واخیستلی شي یا دې موبایل واخیستلی شي یا دې پیسې واخیستلی شي او یا د هغې د سر خطره وي. نو که چېرې هم د ډرایورانو حضراتو لپاره ضروري پیغام پکې دی، تاسو دا ویډیو چې کوم دی خامخا واورئ او یې مخکې شیر کړئ، د داسې حادثو نه ځان بچ وساتئ. دا څه واقع شوې ملګري تا سره؟ دا بایجان اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دا شروع شو بایجان چې زه د نوخار اډې ته راغلم د خپلو خیشکو نه چې څنګه ودرېدم دی کې یو ملګری ولاړ و اواز یې کېرو کې ویوزګار یم جي بالکل فارغ یم وی د کاتي کمپلیکسه پورې ځو مې لړ به شو بیا به لږ اسمه کلینه پورې ونځو زه سیده لړ به شو وی لږ ګزاره به ریټ کې مې زه خیر دی مې ستا د هسپتال خبره مې زه ګزاره به کوم. هغه زه جي بیا په لاره باندې ګپ شپ ولګېدو بیا ما ته یېره ما سره خو لږ ساده موبایل دغه ټچ رانه کور پاتې شو او تصویران مې بیا دغه د فایلونو مایلونو د دوایانو څخه خبرې بیا هغې نه به تصویران والم ستا په وټساپ بیا زه ولېږم او لکه ډېرې دادګیرنې غوندې خبرې وکړې. بیا پکې داسې د دیني سیټ ته هم پکې لاړه په قاضي کمپلیکس بیا موږ لاندې کینټین کې چې دی نو چای مو څښه بیا راته بله د ماشومانو واټ ته وختو چې کوم د ماشومانو کیس کېږي هغه ځای کې ودرېدو. د ما ته وې چې ته روکې ما ته دا موبایل لږ راکړه ته پاسورډ څه وي نه ما ته وښایه زه ځینې تصویران نه لرم او بیا روزم بیا ځو وایي ټونه نه سارېږم بیا زه ټیک شو. سیکیورټي ګارډ ته چې دی داسې لاړو لږ ټایم تېر شو نو ما سیکیورټي ګارډ ته یې هلکه دا مې د دې د وتو څه بلې لار پکې شته ما ته یې ولې مې دا سړی زه نه پېژنم موبایل یې رانه اخیستی دی تصویران پرې وباسم نو ما ته چې نه پېژنم یاره بس اوس د خبرې داسې وکړې چې لکه د ماشومانو د هسپتال خبره وټوله مې د خدای د رضا پکې مونږ دغه وکړو. موبایل یې جي واغسته او چې بس زه پې شکي شوم بیا د لاندې سیکیورټي ګارډ ته ما وویل نو هغې په ټول هر څوک بیا ویډیوګانې ما ته شو کیا کس په ګیټو تېرې نو جي دغه شان د واقع را سره وشوه انفینکس هارټ ویل موبایل دی او بس ظلم را سره شو. موږ خو خپله جي مزدوري کوو رشکې والې م اف آی آر دې درج کړو که نه؟ نه جي اوس به انشاءالله اف آی آر درج کوم خو ما او بله جي مین خبره دا ده چې ټول پکې د فیملی تصویران دي، د واده ماده، د زنانو تصویران پکې دي. نو بس په دغه میلو ډېر زیات خفه دی. او بل جي چې یو بنده تا ته د الله او د الله د رسول خبرې وکړي او هغې نه پس دا واقع وشي یو هندو مسلمانېده مازدیګر ټایم یې وله ورکړی و یاره جي دا به مازدیګر مسلمانېږي ټي وي باندې نیوز ولګېده ماشوم یې سره زنا وشوه هغه هندو داسې کوي مهرباني وي خدای ته وګوره وي زه نه مسلمانېږم نن سبا دا د مسلمانانو کار دی چې په چا به اعتبار کې. والسلام. دغه پیغام موږ دغه هلک د خولې نه په خپله باندې واورېدو چې دغه هلک په خپله ګواهي کوي چې یاره ما سره داسې داسې وشو داسې طریقه را سره وشوه. نو الله دې وکړي چې دغه هلک ته دغه موبایل او دغه حساب میلاو شي. باقي چې کوم دی د الله دې رحم وکړي په ټولو مسلمانانو باندې خاص کر په داسې خلکو چې یاره دوکه کوي او فراډ کوي او د بیا یو غریب ولس ته ستونزه او مسله جوړېږي ځکه چې بیا راپاره څوک په چا باندې اعتماد نشي کولی په ګاډي په تګ کې. نو د رکشې ډرایور دی ډېر زیات په دغه سره دغه ویډیو کړې ده نو الله دې وکړي چې په یو داسې کس باندې رحم وشي او دغه موبایل ورته واپس کړي. ویډیو د ثواب دپاره او د عبرت لپاره نورو مسلمانانو ته ورسوئ چې داسې قسم له حرکات څوک ونه کړي او داسې مسلمان ورور سره زیاتې ونه شي. ډېر زیاته مینه احترام والسلام.